روسیې څنګه کرزي او عبدالله په 2 پیسو کړل. کرزي او عبدالله له بیکارۍ څنګه دروغ جوړ کړي وو. ویډیو تر پایه وګورئ او بیا قضاوت په آخره کې وکړئ. کابل کې د روسي سفارت ویلي دي چې جوړیدونکي مسکو غونډه کې عبدالله ته او کرزي ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. سفارت په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې د حامد کرزي او عبدالله نومونه د کډوالو په نوملړ کې نشته او نه به هم دغې غونډې ته وبلل شي. د مسکو غونډه ښایي د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د روسي په مشرۍ پیل شي چې پکې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د معلوماتو له مخې په دغه غونډه کې به د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ګډون وکړي. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو د سرچینو له قوله لیکلي وو چې روسي په دې غونډه کې حامد کرزي او عبدالله هم بللي دي. د روسیې بیا دغه کار د ګڼ شمېر افغانانو له هرکلي سره مخ شوی دی ځکه ډاکټر عبدالله او کرزي دواړه خاینان دي. جاوید افغان په دې اړه لیکلي دي کومنټ کې دا خو یې ډېر نیک اقدام کړی دی ولا دوی هیڅکله د هیواد او هیوادوالو په اړه مثبت فکر نه لري. تل یې د شخصي اهدافو په خاطر نفرتونه زیږولي دي. ترڅنګ اسلام خان لیوال په کومنټ کې لیکلي دي چې د افغانستان د تباهۍ او بربادۍ اصلي عاملین او بنسټګر همدغه 2 ناولې څیرې دي. توف لعنت دې وي په تاسو شرمېدلو باندې. رب مو دې همداسې بې عزته لره. اکبر سهار وایي زه خو حیران دې ته پاتې یم چې که دا دواړه غیرت لري نو ژوندي څنګه پاتې دي. که طالبان د خپل حکومت اولنی ښه کار کوي نو دا دواړه نړیوال شرمېدلي دي د خپلو اعمالو په سزا ورسوي. او په پای کې د عمران خان کومنټ در سره شریکوم چې لیکلي دي یو خو د افغانستان غټ چرسي دی او دا بل د افغانستان د آرایشګاه عمومي مسؤل. دوی ته په غونډو کې څه ضرورت دی؟ درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. تاسو که هم د حامد کرزي او عبدالله په اړه کوم څه ویل غواړئ نو کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا الله مو مل شه. د خدای په امان.